زلفی می ملنډوا مورې په سر پرې کړو ونو نکینې بهادوره. السلام علیکم. امید دی چې خبرینن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. نن داسې خبره ده که نه څنګه تاسو ته ما ویلو چې زموږ په نوي کور کې کار چې دی که نه هغه لږ ختم شوی دی. ختم شوی نه دی خو مطلب چوټي دی که نه د کارو. نو نن کیسه داسې ده که نه زما کار نن په دې حجره کې دی. دا خاوره م راوړې ده دایي نو دا خورول غواړي دا ځای توله کول غواړي او تقریبا ډېر وخت شو یو میاشت شوي دا خاوره راوړې دا هانتې پرته ده. نو ما راشي نن به دا کار وکړو کور راته مره ورځ وي دا کار وکړی نو نن زه دا کار کوم. تاسې کیسه ده که نه چې بس مسلې شروع شوې نن د جمعې ورځ ده که نه مانځه ته مې ځان تیار کو او کار مار چې دی سلیک ډېر ختم شو لا ډېر پاتې دی نو مونځ کو او مانځه نه بعد به بیا میلاوي ګپ شپ په لګو چکر به م لګو چېرته ځای ما زموږ سره یې ښه. نو کیسه داسې ده که نه چې بس مونځ مو کو او اوس داسې خبره ده دا ملګری چې دی یونیورسټۍ نه راغلی دی خارج او دی وایي چې لکه زه تنګ شوی ما چېرته چکر له وباسه غرونو غاړې ته لکه د ښار نه ته تنګ شوې که نه ښار کې سنیا خو ناسته ده ته ته وخت ډېر په یونیورسټۍ کې زیات تېرایي هم نو څلور ورځې خو ناسته یې که نه نو هلته خو شنه بازار کې به څه ګورې لکه نن هایکینګ کوو نه بوټي به ویني مطلب هوا هم صفای بازار څخه وایي مړه نن مونږ ځو هایکینګ ده ځای تاسو ته به خپل کلي غرونه وښیم چکر به ولګو. داسې خبره ده که نه دلته دوی زوړ ګراونډ دی پخوانی پیچ دی که نه دوی به پکې پریکټس کوو. اوس پکې نور کسان لګیا دي دوی وایي راځئ دلته لږ ګیم کوو بیا به ځو. زما د ګیم سره نه لګي خو زه در پار به لاړ شم او زه به نن د خپل مټو ګورم که نه خیر بالر یم تاسو نن زما بالینګ وینئ څه وایي زه به خامخا ګیم کوم خو خاص پریکټس په وشي ښه دی لاس خو به کولی شي بیا به ټول ورځ مټ خوږېږي هله نو بس لږ غونډه ګیم مو وکړو او اوس روان شو خپل منزل طرف ته. مونږ منزل نشته خو بس هایکینګ دی او په غرونو کې ګرځېدل دي. روان شو تاسو ته به هم د خپل کلي غرونه ښیم او ګپ شپ هم لګو چېرته ځای ما. زمونږ علاقه چې ده که نه ټول غرونه دي او ډېر ښکلي غرونه دي لکه هغه سپیره نه دي بس شنه غرونه دي که نه نختر دي پکې لاچیانې دي او ډېر ښکلي غرونه دي خو خبره دا ده که نه چې مونږ ورته نه اوسګاري یو تاسو ته وښیو نن به ورته انشاءالله ټول بلاک کې ښیم. तुम्हारे शहर में और मेरे पहाड़ में जानते हो क्या फर्क है? यहाँ परिंदे पिंजरे में नहीं आजाद हैं. دا وینئ بھائی زمونږ د کلي شنه غرونه څومره ښکلې علاقه ده زمونږ الله پاک موږ باندې ډېر لوی نعمت دی او د هغې برې سر نه نه دې غر سر چې کوم دی د دې ځای نه دا علاقه ډېره ښکلې ښکاري دا نختر چې یې ډېر مزناک ښکاري ورګره تاسو ته ښیم وینئ. دا مخامخ زمونږ کلی دی او دا چې دی که نه دا په دې ځای کې زمونږ نوی کور روان دی دې ځای کې غرونو ته خو چکر راسي هم ښه دی پوهان وایي که نه غرونو ته ډېر ځای سهار کې ډېره ښه ځکه چې هوا صفای او غر کې هسې هم هوا صفای خو چې سهار مالي نه ډېره مزه کوي ډېر سهار دا ترغیب ماله داسې راکوي او په خپله چې مطلب پاسي که نه یا 11 یا 12 دا کمې خو پکې دی لکه بیا مازدیګر خامخا لکه دا هسې هم د چکر ټیم یا گیم کولی یا مطلب هایکینګ باندې غر غاړې ته یا لاړ شي یا بل طرف ته غر ډېر ښه مطلب هوا پکې صفای که نه پوهان وایي سا ډېره ده چې صحت خو برابر وي. بیر دې مرګري دا خبره چې رګن دا 100% ټیک ده. دا ما په یو دغه کې اورېدلی مو که نه
وی چې لکه پیاده ګرځېدل چې دي کنه دا ریفریشمنت انسان ذهن چې هغه ریفریش کیږي او داسې ډېرې پیدې ورسره لیکلې وي کنه نوي نوي آیډیا سړي ته راځي او چې داسې غرونو ته چکر ولګی کنه دا ده چې دنیا کې څه سوچونه کوي کنه غر غاړې ته راوځي کنه هغه سوچونه ختم شي څه نوې غونته کې دنیا یې پرې غر نختر نلری کله مو چینار نلری منصور بگرزی مستانا مولا بدار نلری So I'm gonna give it to you. زمونږ په غرونو کې رسې شي کمې دي صرف او صرف د اوبو کمې دي باراني چې باراني وبوي لکه مطلب چې باراني کنه بیا وبوي خو چې باران منی شي بیا وبني نه دې ځای خایست نه مطلب ورکشي خو چې کله بارانونو موسم یا په شکال موسم یې نه دې ځایونو خوند چې یو په دوی تاسو مخه زموږ لاګونو کې کتلې دا اوس تاسو ګورئ څومره ښکلی ځای دی کچ کچ نختر پکې ولاړ دي ډېره زیاته مزه کوي دې ځای کې ډېر زیات ګڼ دي خو چې په دې منځ کې اوبه به یې دی که نه نو ډېر زیات خوند به یې کوو بس د الله کارونه دي نو په دې کې مونږ څه نه شو ویلی ډېر زیات ستړي شو نو دومره لرې چکر هم ولګو که نه چې لکه تاسو ته مې خو ډېر لرې لرې غرونو ته تللي وو بس واپس رالو کور ته اوس داسې خبره ده که نه چې یو دوه ملګري نور هم راغلي دي نو هغې وی چې چېرته څه پروګرام کوو وی چې لکه ډېر وخت وشو دمپوخ هم نه دی خوړلی نو وی چې دمپوخ پخو نو اوس رالو دمپوخ پخو تاسو ته ښایم دا ملګری راغلی دی او د دې وجود ته تاسو وګورئ تاسو ته به پته چې لکه مطلب دی به څومره خوراک کوي که نه نو دې موږ ته بل ورځ راسه لګیا وي چې پروګرام به کوو لکه مطلب موږ دمپوخ پوخ کوي داسې چللی نو ډېر ورځونه لګیا وو نن آخرکاره ورځ راله اوس به موږ دمپوخ پخو دمپوخ باندې به بایي خو لرګي دي دا لږ لرګي دي نه په دې بېله دومره پتیله پخول غواړي خو ظاهر زمونږ کوک ناست دی دې پوه شه کاري پوه شه اوهو الله پاک دې خیر وکړي سوی خو نه دی تلوګانې شوي دي بس راکوزه وایله وږی شوی یم ټول ورځ په غرونو کې ګرځېدلی یم نو نو په خېټه کې مې کیډلي نارې وي ډېر زیات وږی شوی یم ډوډۍ وخورو که نه بیا به میلاوېږو ښه نو روټۍ مو وخوړه اوس داسې خبره ده که نه چې یو ملګري واده دی هغه خواله رالو نو بهی واده به درته انشاءالله په سباني ولاګ کې ښیم او بېګا چې ملګري د خوا نه بیا راتلو که نه نو ټایم ډېر زیات لیټ شوی و ولاګ مې بل شاټ هم نه و اغوستی هغه سره م کار مار کوو نو بس ولاګ ته نو مزګار شوی نو ډېر زیات لیټ رالو خو د اخري شاټ راته پاتې و دا زه اوس په سهار لاهلمه زمونږ نننی ولاګ دومره امید دی دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي که چېر خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان ولاګ پورې اجازت راکړئ خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان